د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ اړوند منده کې ملي کلي پاکو او صحي اوبو رسولو شبکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده شبکه د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف په مالي همکارۍ د څه د پاسه 4 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې شاوخوا 200 کورنیو یو با مسجد د سیمې ښوونځي او یوې دیني مدرسې ته د څښاک پاکې او صحي اوبه برابرې شوې. مسؤلین وایي اسلامي امارت ټولګټو پروژو پلي کولو او متوازن انکشاف ته ژمن دی. او د ریاست او د مؤسساتو طرفه او موږ اطمینان ورکوو ولس ته چې انشاءالله د ولس کومې ستونزې د واشه صحي اوبو برکې دي انشاءالله لکه څنګه دا پروګرام دلته تکمیل شو او نور ولسوالۍ کې چې کوم روان ده یا آینده کې روانېږي دا د موږ د ریاست دنده ده وظیفه مو ده انشاءالله ولس سره مو همکاري کومک مخکې هم کړې ده آینده کې بیا کوو انشاءالله. سیمهوال د یادې پروژې پلي کول د ولسونو اړتیا ته اغېزمن ګام بولي او د ورته نورو حیاتي او ټولګټو پروژو د تطبیق هیلې لري. چون دې منطقې اوبه ډېره خرابه وه ډېره هم ډېرې ضرورت لري دا منطقه اوبې ته ضرورت لري بندو ته ضرورت لري مکتبو ته ضرورت لري کلینیکو ته ضرورت لري دا یوه سرحدي منطقه وه چې ډېر څه نه موږ پاتې وو. اوس ما د اسلامي امارت نه د یونیسف نه د کلي پراختیا رسنه دا غوښتنه ده چې دې وطن ته موږ د هر قسم خدمات وکړي. دا زموږ کلي کې ډېر خلکو ستونزې درلودې د پاکو اوبو او بیا هم چې پیدا کېدې ډېر په مشکل سره پیدا کېدې ډېرې مشکلې وي او د ځمکې لاندې وي او یا به ستونزې پیدا کولې د نس خرابېدو کې ډېرې ستونزې وي. خو الحمدلله د یونیسف لخوا چې کومه دلته د اوبو شبکه راغلې ده ډېر ورڅخه خوشحاله یو او خلک ډېر خوشحاله دي. اوس هر کور ته اوبه په اسانۍ سره رسیږي. د اوبو رسولو په یاده شبکه څخه د پاسه 4 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې د سیمې شاوخوا 200 کورنیو د څښاک پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی وموند او د پروژې چارې د نږدې 1 کال په موده کې بشپړې شوي.